ورسره ولګوي موږ لګوای شو تو لګوای نور چای وشکا بسکټ هم ورکه بسکټ وخوره ډېر خوندور ده د هغه لپاره ډېر صحیح وه دا د حضرت ښځه داسې ځي کابل ته مردګاوخانې ته هلته کونه ورکوي یوه جمعه 2 میاشتې بېرته راشي کور ته چې ورته ګورې دلته یې ساتلې ده وروره پېدر بدر یې کړو دا کلي سره یې زه په غم واړولم په زوره به ووته کوس مې لوڅ کړه وروره خلکو ته به ووته موټر څه کوي سره چالان دی تېره چالان ده که چې ولسوالۍ ته زه ځان ورسوم چې سبا خلک پسې راولم او ویني په دواړو سترګو دا ګوړه خو دې لږ راکړه چې زه لږ وخورم نه راکټ ته ضرورت کله شو کوفته توپانچه دلته عسکر راولم بیا به وروره که وزلم هم بیا به ټولو ته مسلکي شو تېره شپه لاړو د کار سره کوو چې بیخي خاندانې ختموو ذات ختموو چاله نشته نو ګوړه څه خو ماشوم جانه اوس ماشومه بسکټو سره واخه ښځه صحیح وه دا ښځې د سره ښه خورې چېرته لاړې سلام علیکم بسکټو سره وچکه چېرته لاړې و شم نه باید کور ته ازان لاړې مالته دا د نري ګوتې هم کوڅۍ دې کوس ورکوي د دې وترور سردار وغو بیا بلار به یې کړه ور ویې پرېښوده قاسم جان ته 4 شپې ترسیم سره ستا سره جاتی چا کړی شمه هغه ته ورته غاښو ته وګوره غاښونه یې پاک پیمت کړي دي هغه څه ده چې غاښونه یې پیمت کړي دي او غټ جاتی یې ولاو سره روزماتې کې وسړی روزماتې د مور کوس غي ښځې دې مړي کړي دا زوی هغه بیا په دره خلکای دی او کوڅۍ ښځه یې د خپله خلخانه له مځکې نوم خو هغه څوک ده د مومني یوه خور وه د دلیل سردار وغو بلار به یې کړه د خدای بیا یې ورپرېښوده بیا یې ورپرېښوده دا نري ګوته یې کته موسیقي کې خلکای د کونه ورکوي ښځې ته خو ولاکه زه ښه یم ښځه خو خلکي ده د حضرت کوشې ورکوي زوی هم ډېره باندې او په تیرو یې بېلچې م اچولې دا د توراب دا مشر زوی کمې بېدینه سړی ده د دې مور کوس ما د دې مور هم ولا کوس ورکوه رمونه یې ده چټي مې د غوسه راغله وارونه یې څنګه وکړم ولا جاتی خو ده دا نري ګوتې دا نري ته ورشه موټر راوباسه چې په کته له موږ هله زر کوه ټلیفون وکړه ابا ته زنګ ووهه ټلیفون وکړه کور ته ټلیفون وکړه زر راشي دغه ده یې ونیسم سبا به وزلي په تیرو بیلچې را باندې راورې دا مریضان اجمیل ته ټلیفون وکړه چې راکټ هم راواخلي هغه ته هم ضرورت ده ټول خلکیان تیرا ولا خالي ما ورسوه چې کیس بیرته راځه د ما سره که راسره رام لاغه ده او که نه ملته مې خپات ورکړو هغه ته ټلیفون وکړه شم ته ورکړه وکاره کومندان ته ټلیفون وکړه امنیه ته اوس به روزه مته هغه خرکوس ته ډېر زنګونه نه راځي دا نوی ولسوال هم ده کوڅۍ ده و تورapă د تا هغه مور غي چې دلته نه نیم غو په شپه کې دې په ما څنګه ته بوکه کونه پروت یو د مونږه بیلچې وارې دي او ته راجګېدې نه مور دې دلته نه نیم نه غوه ته د کوڅۍ زوی په څه پښتون یې زه د ده چې مور کوس غیم هلکه ته ورته ماشینه راواخله بیا دغه ورسره یې وړه دا نورازانه میراث ته ناسته مونږ مه پې وزنه دا میراث ته ناسته سبا یې ولاله مرچینې سره زمونږ ترکې مړې دي د سک د بچي د کجري د کجري خور به ولاړې نه غوه ته په کوم مذهب ما سره وخت تېروې سترګې دې چیرې دي مور پسې کنځا مه کوئ تا مور یې توراب مور خو یوه ده مکه راکې کوي دا خلک دومره مکه په تېرو لګېږو داسې خیال دی دا هغه باید ټول غاښونه مات کړي دا تورا بوکه کونه پروته بیلچې دروازې ماتې شوې دروازې ماتې شوې ورسۍ ماتې شوې دا یې بوکه کونه پروته تا د اشکېدلې مور کوس غي زه مریض یم تا یې په ما وارونه کوي څه څنګه یې کوڅۍ دې ساتلې ماشین دلته د موټر وڅالو دا وزل ته ورشه ته دا موټر کې راځه ورسره چالان ده سکر راولو چې خلک ونیسي ټلیفون وکړه ورسره چالان ده که ته ورسه ځه
راوله کنان موسیقي دروب کلا ته زوګېږم دا غونډ کا جان ګوره ماسپښین دلته له بخاره موټر راوستي وو کوز غفاریان له دوست پنګ ورسه زه پیسې در کوم ووله ښځه د سره چې ولسوال سره غږېږي تراکه وای دا میلاد ورسه زه پیسې 50 درهم در کوم ماشین راواخته یو ولې ښځې سړی مو ولې سبا دې جواب ماته نه ورسه موټر راوله کنه زه اوس په دې دا موزان راکه وصاحب دوی کې زه نسم تلایله چې دا سبا زه ونیسم ولسوال صاحب ته د هاشم سره وغږېږه دا څه وایي هوای جګه خو د سې واو ولسوال صاحب د هاشم سره وغږېږه قدرخیل لا واخله هاشم سره وغږېږه ولسوال څنګه جوړې په خیر دا ولسوال په مدغه کې ستا که نسته ګوره خبره دې چې وغږېدې نو له قرآن سره به غږېږم دا اوس ته راسه موږ زندې اوس سره مړه کړي دلته کوسۍ سپې سنګۍ د کوس ورکوي په کلي کې هم په کور کې هم غم اچوله په تېروم په بېلچو وارونه یې کول نو دا دوسي د 2 روپیو په خلکي تمامه وزنه وروره جانه ټوله دنیا را باندې غږېده او پې پوه یم دا بېکاره خلکو کې دا ښځه کوس ورکوي وروره په قدر ته ما ته موټر راوله که ډاکټرسنه نرس یې راوسته شخصي موټر راوله ما ولسوالۍ ته در ورسوه سبا یې دا ګرفتاره کړو ناظر کلا کې ناظر کلا کې ته ورته ځاځی کومندان د ولسوال چټکې راوغواړه که نه نوره خبره مرداره ده له موسیینه غرمام خلک راغلي وو خلکو راغلي وو وزلو ته دا قاضي ښځه غي دا قاضي به د سردار سلام لور ته را روانو ده چې کدیر دي د قاضي زمري پلار رمتاباتو یې ویلې هغه نه بیا موسیوال ځینې وو ځینې راښخ کړی سردار سلام لور ته په چمن کې را روان ده د دې مور لاله کومنداني سره غیم دا اوس ته راسه ګوتې مې هم زوکړې چې زه مریض یم دی په بیلچو په تېرو وارونه کوي چې دا وتړو نو خو جز درته واخیستم مخامې ښه و غوږ مې نیولی دا څوک ته ما سره ښه کوي ولسوال هغه ته څوک امکان مرستیال ښځه دې تام غي تا په ښځه کې دغه خلکو سره هم ته غږېږي لا خو د ولسوال همکار وکنه خپل ولسوال سره غږېږي ته همکار وکنه کور کې ده ولسوال دم ښځه زه موټر راغواړم بیا هغه ته وکړه دا د شیرواري ماما موټر راغواړم څه تېره وغواړه بیا عبدالروب کلا ته خو لاندې عسکر خو ډېر دي خو هلته د قاضي زمري زور زیات ده مړم کړه تاسو بېغیرته خلک شل کره ته جومات ته راغلم چې دا ښځې کوڅۍ دي خیر ده ګوتې مې ټولې زوکړې شوې ماما دا هاشم موټر په کار ده او سمدستي راولېږه چې زو دا ولسوالۍ ته دلته چا ویلې ده په بیلچا باندې بس سمدستي موټر راولاله زر راځه سخت زخمي ده میره مه غږېږه په درناله کې په درناله کې ښځه دي موټر راوغوښته بس پاتې موبایل زخمي ده موټر راوله موټر دلته اوس ولاړ موټر راومې غوښته وچ کله کو راواچو ګلاس راواچو دا تر سمندر ته دا جنې سره ولسوال ته ټلیفون ورکړه ورې کته الو ته بیا دا ولسوال هو تر وګورئ دا تاسو نه غږیږي وای ولسوال ته ورکې ورکړم تاسو نه غږیږم ولا دام کنزاک اشوفه کنزاک وکړه دلته आवाज راځي ټلیفون ورته وکړه پورې ارڅو کې کوړکه او غلطه پورې ولا زیاته در سره کړی شمه الکه یو ولسوال پیدا کی موټر راولا السلام علیکم